بخیر بهتر و خوبتر شود و جور شود، برای مردم بسیار سهولت میشه. این پل در دو طبقه ساخته میشه به شکل روگذر و زیرگذر. شورای برکی این سبب از این میشه که ازدحام ترافیکی از بین بره. و یک مشکل دیگه می هست که بعد این پل اگر جور شود خب بسیار خوب میشه، منتها زیرش چیزی نمانند که د برکي څلور لارې د هوایي پله او ځمکې لاندې انډرپاس جوړولو پروژه د ښاري پراختیا او ترافیکي ستونزو حل ته یو عملي ګام. برکي څلور لار د کابل ښار له مهمو او زیات ترافیکي لرونکو څلور لارو څخه ده چې د ښار ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب سیمې سره نښلوي. د برکي په څلور لارې باندې له بېلابېلو برخو څخه په چټکۍ سره کار روان دی او د پله ګڼ شمېر ستنې هم لګول شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پله له جوړېدو سره د تګ راتګ په برخه کې د خلکو ګڼې ستونزې حل شي. پل هوایی بسیار خوب است، راه رفت آمد به خاطر به طرف کوته سنگی و ابشار هم راه بند، به خاطر راه بندیش خوب است، مسیرها مشخص میشه و دیگه خوبی داره که به خاطر راه بندی، به خاطر تحسین شهر، به خاطر از اینکه دمی ساعت همیشه ازدحام میباشه و همین بسیار خوبیش است که بعد از اینکه بعد اینمی پل هوایی بخیر بهتر و خوبتر شود و جور شود، برای مردم بسیار سهولت میشه و رفت آمد مردم بسیار مشکلاتشان حل میشه و از لحاظ دیگر تحسینه که و تحسین شهر هم است، یک چیز خوبتر و بهتر شهر رو ما خوبتر و بهتر نمو میکنیم. بسیار زیاد سهولت میشه. ما شاهد هستیم که هر روز ما به مسیر شهر یا خیرخانه سرای شمالی رفت آمد داریم. هر روز ما حداقلش 20 دقیقه نیم ساعت در رابندی برکی ما بند میماندیم. حالا اگر پل برکی و بهره برداری سپرده شود انشالله رابندی بیخی در کل از بین میره و بسیار سهولت ایجاد میکنه برای مردم. یو شمېر چلوونکي وایي د برکي پله جوړېدل به د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی وکړي او خلک به تر خپل هدف پورې په وخت رسیږي. یو شمېر چلوونکي وایي د برکي پله جوړېدل به د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي په برخه کې مؤثر اقدام او خلک به کولی شي تر خپل هدف پورې پر وخت رسیږي. والله بسیار کار نیکی است، کار خوبی است. من که تاکسیوانای شهر کابل هستم، موتر ما فعلا استاد است. من در باره پل برای شما این معلومات بدیم، پل که جور شد بسیار بیربار کم میشه، بسیار سهولت میشه برای مردم، چون که این پل راهی است، راه عام است، چهارراست است، بسیار حیاتی است. و یک مشکل دیگه می هست که بعد این پل اگر جور شود خب بسیار خوب میشه، منتها زیرش چیزی نمانند که دستفروش ها باشه، کراچیوان ها باشه، این چیزا رو نمانند، بسیار خوب میشه. کار است، بسیار ما از این کار خوش هستیم. این پروژه که جور شده بوده کل بیکارای ما انشالله صاحب کار میشه، یک لقمه نان حلال پیدا میکنه. یو شمېر اقتصادي شنونکي په دې باور دي چې د دې پله په جوړېدو سره به ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته سي. متاسفانه که در 20 سال گذشته هیچ گونه سرمایه گذاری بالای زیرساخت‌ها و زیربناهای افغانستان به خصوص در قسمت جاده سازی و سرک‌های معیاری صورت نگرفته. حالا هر از کاری که همچو پروژه ها تطبیق میشه مثل شورای برکی، این سبب از این میشه که ازدحام ترافیکی از بین بره. چون شما میفهمین که در هر شورایی اگر 1000 موتر عبور و مرور بکنه و 1 لیتر تیل اضافه مصرف بکنه، در شرایط اقتصادی کنونی افغانستان خیلی میتونه غیر اقتصادی تمام شود. بنان هر قدر که ما جاده ها و سرک های معیاری و استاندارد داشته باشیم و ازدحام ترافیکی کمتر شود، به اون پیمانه به سبب رشد اقتصادی میشه و همچنان میتونه تجارت و کاروبار و انتقالات سرعت ببخشه و این سبب فراهم نمودن سهولت‌های بیشتر به مردم شود. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د دهنې باغ څلور لارې څخه بیا د دویم پروان څلور لارې پورې هوایي پل د 200 مترو په اوږدوالي، 60 مترو په پراخوالي او 15.5 مترو په لوړوالي سره ډیزاین شوی چې 440 ستنې لري. په ورته ډول د کارتې پروان څخه تر ترافیک څلور لارې پورې د ځمکې لاندې سړک 400 متره اوږد، 60 متره پلن او 15.5 متره
جوړ دی چې 1525 قوي کانکریټي ستنې لري چې ټول دقیق پلان جوړونې او ډیزاین سره ترتیب شوی دی. که همشهرت مادر جان هستن، شورولی کابل تقریبا 2.5 ماه میشه کار ساخت پل هوایی مطرح و برکی را آغاز کرده. این پل در 2 طبقه ساخته میشه به شکل روگذر و زیرگذر که بخش زیرگذرش ساحه لیسه نادریه را وصل میکنه به طرف چهارراه ترافیک. در حدود 470 متر طول داره، 525 پایه داره، 5.5 متر ارتفاعش است و 20 متر عرضش. همچنان بخش روگذرش که طبقه بالاییش هست به گونه مشخص ساحه پروان را وصل میکنه به طرف داناباغ که در حدود 700 متر طولش هست، 440 پایه داره و 20 متر عرضش، 5.5 متر ارتفاعش که مجموعاً این پل هوایی در بخش زیرگذر و روگذر 965 پایه داره که عملاً کار دست‌های جریان داره. مجموعاً 1.5 میلیارد افغانی سر این پل مصرف میشه و در جریان 2 سال ساخته میشه و این چهارراهی که از چهارراهی است که ما در اولویت ساخت پل‌های هوایی قرار دادیم. د کابل ښاروالۍ زیاتوي چې په کابل ښار کې د 2 نورو څلورلارو د ډیزاین چارې هم ډیر ژر بشپړې شي او راتلونکي کال به کارونه پیل شي. چهارراه دیگه هم امسال بعد از تکمیل دیزاینشان انشالله به طرف اجرا میشه که در سایه منار نژاد و همچنان در مقابل مقام محترم ولایت کابل است که سرک توسعوی جویشی را وصل میکنه به طرف شفاخانه جمهوریت. از تمام شهروندان خواهش ما است که حوصله مندی داشته باشند. شورولی کابل در زمان ساخت پل برکی تمام کوشش خود را میکنه که هیچ طرف بند نشه. احتمال محدود شدن سرک بر چند متر وجود داره، اما کوشش ما است که هیچ کدام از این نقاط و شریان ها بند نشه. حوصله مندی مردم را میخواهیم و با ساخت این پل انشالله مشکل کلان بیروباری که در سایه ترافیک در سایه چهارراه برکی است انشالله حل میشه. د برکي ځمکې لاندې سړک هوایي پله له 1 میلیارډ افغانیو څخه زیات لګښت راځي چې په 2 کلونو کې به یې چارې بشپړې شي.